السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، هر غلاس د لینکس لیکچر نمبر 29 ته 9 لیکچر دا. په دغه لیکچر کې به موږ تاسو د لینکس یوماسک باره کې خبرې کوو چې په لینکس کې یوماسک څه ته ویل کېږي. ډېر اهم ټاپک دی د سیسټم اډمین لپاره. نو تاسو لومړنی موږ ملګرو په فارمیشن باندې الریډي پوهیږئ چې لینکس دا مولټي یوزر اپریټینګ سیسټم دی. مولټي یوزر نه مطلب زیات یوزران په دې کې ات د سیم ټایم دوی کار کوي. نو دلته ملګرو موږ سره دلته کتلی شئ every file and directory has permission that control how can read, execute or directory them. Permission protect data and prevent accidental or malicious changes. دا مخکې موږ ویل دی یو بریف شانتي اورویو کوو. ملګرو کله چې موږ په لینکس کې یو فایل یا ډایرکټري جوړو هغه ځان ته یو پرمیشن لري، صحیح ده، ریډ رایټ ایگزیکیوټ پرمیشن لري. نو هغې لپاره په لینکس کې موږ سره د پرمیشن د په خاطر د فایل ته اساین کیږي چې دغه د اکسیډنټل یا مالیشیس چینجز څخه هغه مخنیوی وشي. یو یوزر د بل یوزر ډیټا چینج نه کړي، ډیلیټ نه کړي. موږ الریډي په دې باندې خبرې کړې. ما فایل جوړ کړو، بل یو یوزر راځي آغاز ما فایل کې تغیرات راولي، یو سکریپټ ده یا یو فایل ده، ما ډیټا اچولی سي. نو دې لپاره مو سره پرمیشن رامنځته شوی دی په لینکس کې. دلته مهمه خبره کوو، ډیفالټ پرمیشن موډ چې دی ملګرو په لینکس کې چې کله یو فایل یا ډایرکټري جوړیږي نو دوه ډوله د فایل لپاره ډیفالټ پرمیشن کوم ډول اساین کیږي 666 شپږ سوه شپږ شپېته چې دا موږ سره اکټال ویلیو ده، صحیح ده. تاسو به نمبر سیسټم ویلې د کمپیوټر ساینس په دویم دریم سیمستر کې، نو تاسو به په اکټال باندې پوهیږئ چې اکټال هم سره د نمبر یو سلسله څخه یا سلسله لري چې 666 مطلب ریډ رایټ د آنر لپاره، ریډ رایټ د ګروپ لپاره، ریډ رایټ که چا یو فایل جوړ کړلو نو بای ډیفالټ هغې فایل ته په سیسټم کې دا ډول پرمیشن اساین کیږي، صحیح ده. سیسټم ورته دغه پرمیشن ټاکي 66 او که ډایرکټري جوړوي هغه سیسټم ورته 777 دغه فل اکسس فار ایوری ون. خو که چېرته دلته یې چې if Linux always use this default every user could edit or delete each other files unsafe. دلته وایي که چېرته دغه پرمیشن هر فایل ته او هر ډایرکټري ته په همدې ډول چې ډایرکټري لپاره 77 او 66 مطلب د فایل لپاره وي، نو دغه کولی شي چې یو بل د راشي یوزر د بل یو بل ډیټا څنګه کې ډیلیټ کړي. دا موږ سره ښه طریقه نه ده، دغه سکیورټي ریسک ډېر رامنځته کوي. نو دې لپاره په لینکس کې موږ سره یوماسک سره کمتر رامنځته شوی دی. لینکس چې کسې ملګرو فایل ته یو فایل جوړوي هغې لپاره بای ډیفالټ سیسټم چې دی لینکس سیسټم 666 پرمیشن ورکوي، خو دا د یوماسک په تور څنګه دا نه ورکول کیږي. اوس راځو ولې یوماسک ته ضرورت دی. یوماسک چې دی یوزر ماسک از ا فلټر دټ ریموو انسیف پرمیشن فرام د ډیفالټ. کله چې دا ډیفالټ ویلیو یو فایل ته ورکول کیږي، صحیح ده، یا یو ډایرکټري ته دا ویلیو، نو د یوماسک وظیفه دا ده چې دې څخه انسیف پرمیشن څنګه کوي ختموي. اوس انشاءالله زه درته مخکې ښه کلیر کوم. دلته راشئ ملګرو، وټ از یوماسک؟ یوزر فایل کریشن ماسک دی ته ویلی کېږي. ډېر اهم ټاپک دی ملګرو، لږ توجه ورته وکړئ. It is called mask because it hide or remove some permission when new file or directory is created. کله چې یو نوی فایل یا ډایرکټري جوړیږي په سیسټم کې نو هغې ته بای ډیفالټ پرمیشن چې اساین کېږي د ډایرکټري لپاره 77 وي سیسټم چې ورته اساین کوي، او د فایل لپاره 666 شپږ سوه شپږ شپېته. نو دې په خاطر چې دا پرمیشن ټوټلی ورته اساین نشي، یوماسک وظیفه دغه ده چې کوم پرمیشن به کوم فایل ته ورکول کېږي، صحیح ده. You must decide what permission will not be given to a new file or directory. کوم پرمیشن باید فایل او ډایرکټري ته ورنه کړلی شي. ولې موږ یوماسک ته ضرورت لرو؟ که چېرته هر فایل دغه پرمیشن اخلي، صحیح ده، 77 چې هر فایل جوړوي نو دا خو د هر یوزر لپاره اویلیبل ده. هر یو یوزر کولی شي په دې کې ریډ رایټ ایگزیکیوټ ترسره کړي. مهم اهم پیلونه پروګرامونه به موږ په لینکس کې جوړو. نو دا سکیور طریقه لینکس پروټیکټ یور فایلز بای یوزینګ یوماسک. یوماسک په واسطه دغه لینکس چې دا د تاسو پیلونه یا هغه چې دي پروګرامز هغه د یوماسک په تور سره کانته پروټیکټ کوي. نو چې کله یو فایل ته دغه 777 چې دا سیسټم بای ډیفالټ ورکوي، یوماسک دلته راجګیږي د دې څخه ایگزیکیوشن پرمیشن یا کوم انسیف پرمیشن یې هغه لرې کوي چې انشاءالله اوس د سیسټم کې درته
well, why not 7 7? See that because normal file should not automatically become executable. फाइल त मलगरो डायरेक्टरी ता 777 چې کله یو فولډر جوړه کای سیستم ورته کنفرمیشن ورکوي دا او چې کله فایل جوړ کړي هغه ته 66 ورکول کیږي ولې 77 فایل ته نو ورکول کیږي ډایرکټری ته ځکه ورکول کیږي 77 فول اکسس چې هغه ایگزیکیوټیبل تاسو کولای شئ هغه ته شاید دینه نشي هغه کې څه تغیر خو چونکې فایل چې دا هغه الریډي ایگزیکیوټیبل باید نه وي ځکه چې هغه فایل مو چې هغه ته خو دینه نه کېدو ضرورت نشته هغه یوازې ریډ کولای شئ بیا تاسو خو که ایگزیکیوټ شولو نو دا کومه سکیورټي نشوله نو دغه داسې غدي تاسو کولای شئ دلته دا ولولای شئ دا always remember file start from 666 فایل چې پرمیشن ورکول کیږي دا ډول پرمیشن په ډیفالت اخلي او ډایرکټری ته چې ورکول کیږي فولډر ته چې کله جوړوي هغه ته 77 ورکول کیږي خو د 77 ټوټل نه ورکول کیږي دا د UMASK په تر دین UMASK ریموو پرمیشن دا چې کله ورکل شو د UMASK په واسطه دا څنګه کیږي هغه ریموو کیږي حملګرو څه ملګرو what is UMASK دا مون خبرې وکړلې چې it is called UMASK at height دی باندې بیا راغل دی خو نه کې پرو UMASK څنګه کار کوي سي ملګرو سبټراکټیو ماډل پریکټیکل دومره نه دی خو مونږ تیوري باندې ځان پوي کې ډېر مهم ټاپک دا how UMASK ور سبټراکټیو ماډل UMASK څنګه کار تر سره کې ملګرو دا فارمولا ده صحیح ده فائنل پرمیشن چې شي فائنل پرمیشن او ډیفالت پرمیشن ماینس UMASK تاسو باید شی وکای زرا شم سیستم دا چې دی باندې ز تاسو ګوره ملګرو یو زوړاتا ملګرو کسا UMASK چې دا زموږ سره په سیستم کې بای ډیفالت سیټ وي تاسو هم کولای شئ چې سیټ کای کله چې یو فولډر جوړوي ملګرو تاسو ال ز پریس کوم سي دا ملګرو کله چې دا فولډر جوړ شوی دی بای ډیفالت دې کې د پرمیشن چا ورته اساین کړی دی پاړم کله فکر کړی دی نو دا سیستم ورته اساین کوي سي دا اوس کله یو فولډر جوړ ام کې دی یار سي دا اما ودا ټیسټ جوړ کړل نو اوس ال کوم د ټیسټ دا کومه افرمیشن چې اساین شول دا سیستم له لاره اساین شول الته مونږ ویل چې ډایرکټری ته څنګه کیږي 77 مطلب فول اکسس نو دا ورته څنګه کیږي و د کوم پرمیشن چې دلته د مانس کې رائټ او د اودر څخه کوم پرمیشن لري شوی دی د UMASK په تر لري شوی دی نو اوس که تاسو سیستم کې UMASK چې کول غواړئ چې مثال موږ سره UMASK شي د سیستم کې سي UMASK تاسو کلیک کړئ نو په سیستم کې موږ سره د روټ لپاره UMASK 002 دی او همدا شان د نان روټ یوزر لپاره 002 دی فارمولا دا ډول د ملګرو زم په نوټ پیډ کې پوي کوم صحیح ده UMASK سره کوم ته کیلکولیشن کله چې تاسو یو ډایرکټری جوړوي صحیح ده ډایرکټری چې جوړوي هغه ته سیستم څومره پرمیشن ورکوي 777 صحیح ده او چې کله فایل تاسو جوړوي هغه ته سیستم کوم پرمیشن ورکوي بای ډیفالت 666 اوکې هاو سره زملګرو دلته څنګه تر سره کیږي دلته د دې کې مین پرمیشن څخه صحیح ده UMASK منفي کیږي UMASK موږ سره او سیستم کې څو ده UMASK الته ما سره سیستم کې د نان روټ یوزر لپاره هم چې ده 0022 ده صحیح ده ملګرو فارمولا دا ډول د سیستم کې چې د مین پرمیشن څخه هغه UMASK منفي کیږي موږ ته هغه د ډایرکټری هغه اصلي مین هغه په لاس رضیا پرمیشن فائنل پرمیشن به موږ سره دلته څنګه فائنل پرمیشن چې کله یو ډایرکټری ته سیستم کې پرمیشن اساین کیږي پرمیشن هغه به سوي اوس دا تاسو زلک دا سی وسام دا موږ دا داسې درته وسام چې لږ خو کلیر شي اوس سره زمل غرو ګوره ما اوس فارمولا دا چې تاسو باندې او ډیفالت پرمیشن څخه چې منفي کوی UMASK منفي کوي سیستم کې ما UMASK چک کړلو دا ډول وو نو UMASK چې تاسو منفي کوي دلته دا به څه شي دا به شي 5 صحیح 5 او 7 نو مالک چې غلط کړلو صفر که تاسو سره ون لیکي دی خاطر اس منان لري نو دا به شي ملګرو دا 5 شي تاسو مون هغه باندې پیږي دا 5 شي او دا موږ سره 7 شي
نو سیستم کې پرمیشن چې دا یو فایل یا ډایرکټري چې جوړیږي هغه به دا ډول پرمیشن اخلي. صحیح ده. یو ماسک کې د په خاطر استفاده کیږي چې ډیفالت پرمیشن څنګه کیږي د یو فایل یا ډایرکټري څخه هغه کې ماینس کې. صحیح ده. نو اوس دغه پرمیشن چې راغله تاسو هلته ګورئ نو دغه پرمیشن د څه سره مساوي ده. فاینل پرمیشن چې هلته ما کسې لومړنی ریډ رایټ او ایکزیکیوشن دا د آنر لپاره. صحیح ده. بیا کما بیا موږ سره 7.5 دا موږ سره ریډ او ایکزیکیوشن. صحیح ده. ریډ او ایکزیکیوشن او بیا موږ سره چې دا ریډ او ایکزیکیوشن د دې اوکټالټ ویلیو کوم فارمټ چې دا هغه دا ډول. صحیح ده. اوس سیستم کې تاسو چیک کړئ سیستم کې ملګرو چیک کړئ تاسو ما چې هلته ټیسټ په نوم کوم ډایرکټري جوړه کړله د ټیسټ په نوم د هغې پرمیشن چیک کړئ ملګرو. آر ډبلیو ایکس د آنر لپاره دی. صحیح ده. آر آر او ریډ او ایکزیکیوشن د ګروپ لپاره دی او ریډ ایکزیکیوشن د ادرس لپاره دی. نو دغه کومه پرمیشن چې وشوله صحیح ده دا پرمیشن چې دا لاسته راغلی دې څخه دا د یو ماسک وسته دغه یو ماسک دی. یو ماسک په تاسو منفي کوئ د ډیفالت پرمیشن څخه. صحیح ده ملګرو. اوس چې زه یو فایل جوړ کوم ګورئ فایل جوړ کوم. صحیح ده. تاسو کتلی شئ چې د سټیټ کمانډ په تھرو هم د دغې هغه یو هغه چک کوي اوکټال ویلیو. صحیح ده. سټیټ زه وتم چې ټیسټ کوم ټیسټ ډایرکټري دی ما ته اوکټال ویلیو وښایه. نو اوکټال ویلیو دلته وګورئ ملګرو ما سره چې راغلی د 255 راغله که نه دلته ګورئ 255 فاینل پرمیشن د دغې فایل چې ده 255 پرمیشن باندې دا جوړ شوی دی. مطلب آنر لپاره چې د فل پرمیشن دی د ډایرکټري آنر په دې کې فل تغیرات راوستلی شي. ګروپ او ادر چې دی هغه تغیرات نشي راوستلی. د سټیټ کمانډ په تاسو کولی شئ د چک کړئ. اوس زه یو فایل جوړ ټچ دا ته لیکم چې مثال یو ماسک. صحیح ده. یو ماسک مې جوړ کړلو. صحیح ده. خالي یو فایل مې جوړ کړلو ال کوم. اوس فایل د پرمیشن ګورئ ملګرو آنر لپاره دا د یو ماسک په تھرو سیټ شوله. صحیح ده. موږ ویلی دي چې 666 دلته بای ډیفالت پرمیشن د فایل لپاره چې وي 666 مطلب دلته باید لیکلی وای چې آر ډبلیو مالا ریډ رایټ د آنر لپاره وای د ګروپ لپاره هم باید وای خو دلته پرمیشن د یو ماسک وسته دلته رایټ چې دا دغه د ګروپ څخه هم لر شوی ده هم دی چې څخه لر شوی دی د ادر څخه. دلته اوس زه یو ماسک چې کوم یو ماسک. صحیح ده. یو ماسک موږ سره 002 ده. نو اوس راځو د فایل لپاره هم چې کله تاسو فایل جوړ کړئ هغې بای ډیفالت پرمیشن 666 وي. نو تاسو راشئ د دې څخه چې منفي کړئ د دې څخه منفي کړئ تاسو هغه بای ډیفالت کوم هغه چې ده دلته ولیکئ 002. صحیح ده. نو دې ته موږ سره فایل پرمیشن به دی فاینل. صحیح ده. فاینل پرمیشن د فایل لپاره به څه وي د فایل لپاره به فاینل پرمیشن داسې راوځي. صحیح ده. دلته به تاسو راشئ دې څخه ماینس کړئ. زه ورته دا 0 که تاسو ولیکئ که نه ولیکئ هېڅ پروا نه کوي. دلته راشئ دلته. صحیح داسې به تاسو عدد لیکئ. نو تاسو ګورئ ملګرو دلته په څو شي شپږ. صحیح ده. د شپږو څخه صفر لاړ شي شپږ کېږي که نه همدلته تاسو بیا ولیکئ دلته به څلور شي او دلته به هم څلور شي. صحیح ده. اوس تاسو د دې ویلیو هغه کوم هغه چې دا سمبلیک موډ ویلیو چک کړئ چې زه درته ولیکم د دغې هغه چې دا د دغې ویلیو. صحیح ده. هغه په دې ډول سره ده هغه ریډ رایټ. صحیح ده. آر ډبلیو د آنر لپاره کما او ریډ د ګروپ لپاره او ریډ د ادرس لپاره. نو دې پرمیشن څنګه موږ دې باندې خبرې کړې دي ملګرو چې شپږ راغل آر ریډ رایټ معنا لري چې 4 راغلل یوازې ریډ او چې آر بیا هم 4 راغلل یوازې ریډ. نو د فایل څنګه شوله د فاینل پرمیشن موږ سره په دې ډول سره راغله. که زه اوس چیک کړم دغه د چې په تر وشوله د یو ماسک زه به راشم تاسو ته به لایک کلیر کړم. اوس سټیټ. صحیح ده. یو ماسک فایل ماته چک کړئ چې یو ماسک ما فایل جوړ کړی دی ملګرو دا کوم کنسپټ نه لري چې تاسو وایئ چې دا یو ماسک په موږ ته یو ماسک چک کړئ ملګرو. نو 640 هغه راووتله که نه ویلیو. صحیح ده. فاینل پرمیشن چې ما ورته خیلي وه هغه څنګه شوله د یو ماسک وظیفه دغه ده چې موږ سره د دغې څخه کوم د فایل چې کله جوړیږي فایل ته بای ډیفالت دا پرمیشن خو یو ماسک ځینې هغه چې دا پرمیشن هغه ورڅخه ریموو کوي. صحیح ده. د سیکیورټي په خاطره. مثال زه درته وایم سمپل مثال فرض کړئ
تاسو ته یو فلار چې د هغې 1000 یا فرض کړئ 2000 افغانۍ درته راویلېږلې د بل هېواد څخه صحیح ده 2000 افغانۍ تاسو ته ولېږلې نو اوس تاسو پلار چې هغه پیسې تاسو ته رارسېږي په دې کې تقریبا 1500 افغانۍ څنګه شولې یو چا واخیستلې صحیح ده 1500 تاسو ته ریسیو شولې څومره روپۍ 1500 نو دلته هم داسې ده چې 1500 روپۍ او 1500 روپۍ څنګه شولې لاړلې ورکې شو نو داسې موږ سره سیسټم کله فایل ته چې بای ډیفالټ 6 پرمیشن ورکوي دلته UMASK راجګېږي هغې څخه هغه ځینې په انسیپ هغه چې د پرمیشن هغه ماینس کوي او دلته فاینل پرمیشن موږ سره دا ډول راوځي صحیح ده اوس موږ کولی شو UMASK خپل هم سیټ کړو بای ډیفالټ UMASK چې دی په سیسټم کې روټ لپاره او نان روټ یوزر لپاره UMASK صحیح ده نو تاسو کولی دا ډول دی صحیح ده روټ او ځکه زه SU روټ ته هم چینج شم UMASK زه اوس روټ کې د روټ او دواړه په لیټسټ کومه اولډ ورژن یې وبخئ اولډ ورژنو کې چې د ملګرو هغلته لږ څه چینجز د روټ لپاره چې دا د UMASK ویډیو چینج وي او د ما سره لیټسټ ورژن دی کې دواړو کې سیم دی صحیح ده نو دلته تاسو هیله ده چې په دې باندې پوه شوي یاست نو دا کلکولیشن داسې کېږي صحیح ده ملګرو فاینل پرمیشن به څنګه راځي ډیفالټ پرمیشن څخه به تاسو ماینس کوئ UMASK صحیح ده UMASK چې دلته موږ سره ډیفالټ فایل پرمیشن چې دا هغه سیسټم چې 6 دی نو تاسو به راشئ سیسټم ته UMASK په څنګه کوئ ماینس کوئ نو چې ماینس په ریزلټ کې په موږ سره فایل ته کومه پرمیشن پاتې شي دا پرمیشن به څنګه شي نو دا اوس تاسو ماینس کوئ ما مخکې مو وکړله 4 او دلته به موږ سره 6 بیا راکوز کړي صحیح ده د 0 چې دې خواته دی که دا ولیکئ او که نه ولیکئ اس معنا نه لري نو دغه دغه کوم ریپرزنټیشن دای موږ سره آکټل ویلیو ده او که تاسو آسک کوډ دی صحیح دی دغه او که تاسو ورته غکې لیکئ سیمبلز کې نو دا سیمبل موږ سره د دې لپاره فرست موږ سره ریډر ده بیا موږ سره ګروپ لپاره چې دی اخلي ریډ ده او اودرس لپاره هم ریډ ده نو دا موږ سره کلکولیشن د UMASK په دې ډول سره کار ترسره کوي هیله ده ملګرو تاسو به د ډیفالټ فایل یا غچ اوس که ما درته ډایرکټي هم وکړله نو تاسو به یوازې چې ماینس کوئ د ډیفالټ فایل یا د ډایرکټي څخه کوم پرمیشن څخه به UMASK منفي کوئ تاسو سره به مین کوم فاینل غچ دا ریزلټ یا پرمیشن آف لاس راوځي چې هلته جوړېږي UMASK فور فایل بیس ډایرکټري د ما درته وویل چې UMASK چې دی د فایل لپاره 6 دی چې سیسټم یې ورته څنګه کوي نو ایگزیکیوټیبل بای ډیفالټ ایگزیکیوشن د فایل لپاره ځکه نه ما مخکې مو ویل چې د چې وي که یو فایل ته ایگزیکیوشن پرمیشن بای ډیفالټ تاسو یو جوړوئ هغه ایگزیکیوشن پرمیشن د هر چا لپاره وي هغه فایل هر څوک رن کوي مالیشس یا انسیپ یوزرز دي هغه کې نو دا موږ سره یو فایل موږ سکرپټ جوړ کړی دی فرض کړئ ملګرو چې هغه ایگزیکیوشن پرمیشن موږ ورته اساین کړی د هر چاته سي نو اوس یو یوزر راځي د سکرپټ وظیفه داسې ده چې موږ سره سیسټم باید په څو بجو باندې چې کله زه دا رن کوم اتومات ډول د موږ سره سیسټم ډاون کوي یا د ریفرش کوي یا څه تغیرات پرې راولي نو یو یوزر راغله کله کې پرې وکړل په همدغه وخت موږ په کار نه دی سیسټم یې راته ډاون کړو صحیح ده نو دې لپاره موږ سره په فایل چې دی ډایرکټ کې هیر نشته مشکل چې ډایرکټ موږ سره ایگزیکیوشن پرمیشن ځکه چې یو یوزر پر راځي هغې ته هغه چې خلاصوي نو هغې لپاره رن پرمیشن وایي خو ډایرکټ مشکل خو فایل موږ سره مشکل جوړولی شي کله چې فایل هغه جوړ سټارټ ویت ډایرکټري چې دا هغه موږ سره 77 ایگزیکیوټیو نیډ ټو انټر ایگزیکیوشن خو ضروري دی ملګرو چې تاسو باید هغې ډایرکټري ته یو یوزر که بل وي که تاسو یې باید هغې ته لاګین شي ملګرو موږ سره آسک ډیاګرام باندې هم پوه شولی او دا ما کلکولیشن هم درته وویلو چې دا کلکولیشن څنګه ترسره کېږي صحیح ده نو آسان دی ملګرو آسک ډیاګرام یې دا ډول دی ملګرو ډیفالټ چې دی موږ سره 6 صحیح ده RWX مطلب ریډ رایټ مطلب درست واړو لپاره خو دا سیسټم ته ډیفالټ یې ورکوي UMASK راجګېږي او UMASK څه کار کوي یوازې چې دا ډول UMASK راغلو مطلب چې دی 0 هغه به څنګه شي اوس تاسو چک کوئ دا UMASK دی صحیح ده دلته چک کوئ ریزلټ په دې ډول سره راوځي لکه اوس موږ دلته چک کړلو کلکولیشن چې دی رایټ ډیفالټ به ولیکئ صحیح ده ډیفالټ هغې نه یا ډایرکټري لپاره دغه ده د فایل لپاره دغه سبټراکټ UMASK ډیجټ بای ډیجټ تاسو به دا UMASK ډیجټ بای ډیجټ څنګه سب ماینس کوئ او کنورټ ریزلټ ټو سیمپل بیا تاسو ریزلټ یې دې ته واړوئ نو تاسو سره به فرمیشن پاوئ اپلای ټو فایل یا ډایرکټري باندې دا بیا موږ سره خپل اپلای کېږي
خبر هارد ماستر چې کوم ورژن د RTL 9.6 ورژن کې سپیسیفیک نوٹ چې معنی هي چې د ډیفالت یو ماسک پر نارمل یوزرز صحیح ده. د نارمل یوزر لپاره ډیفالت یو ماسک دا ډول دی صحیح ده چې کله د سیستم انسټال کې یو ماسک چاله والته موزر ته د روټ لپاره هم سره عملګرو دا ډول وی سټریکټر یا دا رقم ترسي خو عموما چې د روټ اف غل لپاره دوړ لپاره سم دي. چیکینګ کرنٹ یو ماسک می درته وخلو چې کله تاسو خپل کرنٹ یو ماسک چک کوي صحیح ده هغه سیستم کې الریډي سیټ شوی وي هغه څه ډول وي دا ډول وي او که تاسو ټمپورري یو ماسک سیټ کوئ خپل دا خو سیټ شوی دی زه ورته وایم چې خپل یو ماسک څنګه سیټ اپ کوم نو دې لپاره زه ورته وایم چې دلته به راشو تاسو زه ملګرو اوس که ما فایل جوړ کړو چې یو فایل ما جوړ کړو د چې پتر ډایرکټري ما جوړ کړل صحیح ده ډایرکټري ما ټیسټ په نوم جوړ کړل دلته ګورئ دې فارمیشن داسې و چې 7 زه ورته وایم چې یو څوک چې ډایرکټري جوړوي صحیح ده یو څوک چې ډایرکټري جوړوي موږ به داسې وکړو چې یو ماسک به ولیکو ډیفالت پرمیشن موږ سره د غله لپاره چې د ډایرکټري لپاره صحیح ده هغه 7 زه ورته وایم چې اوس یو څوک چې راځي هغه چې یو ډایرکټري جوړوي هغه د یوازې آنر دیم چیک کولی شي آنر دیم ریډ رایټ ټولو ته د فل فارمیشن وایي صحیح ده 7 تاسو به دلته یو ماسک څنګه اړوئ 0 کوئ به صحیح ده یو ماسک مو چې ورته 0 کړلو نو دې فارمیشن به څنګه شي ملګرو نو دې فارمیشن به داسې راوځي چې 0 دې فارمیشن به 7 مطلب ریډ رایټ دی آنر کولی شي ریډ رایټ دی ګروپ کولی شي ریډ رایټ ایگزیکیوشن دی کولی شي نو تاسو یو ماسک کا 0 کړلو ورته نو په زرا شام دا ټمپورري دی یو ماسک کو ولیکئ صحیح ده او 7 0 به کوي یو ماسک د دغه روټ لپاره اوس 0 مارک اوس زه په فایل جوړوم صحیح ده یا ډایرکټري جو MKDIR هغه په فول اتھارټي اخلي ځکه چې موږ یو ماسک ورته 0 کړی دی چې دا یو ماسک چې بیا غشو خو دا ډول پرمیشن په فایل اخلي اوس راشئ زه کلیر کم یو ماسک چک کبم نو تاسو کې 0 موږ سره راغلل سیده دا 0 اسم نام نه لري کوي ولیکل شي کنه اوس MKDIR ورته مې کول چې حالت سي د حالت په نوم ما یو څنګه کړلا یو ډایرکټري جوړ کړلا حالت انټر مې کړو LL پریس کوم تاسو کتلی شئ ملګرو اوس یو ماسک د دغه غچې دی هغه دا ډول راغلی ملګرو اوس که څه آنر ګروپ او همداشان موږ سره غچې دی اادرس د ټول ریډ رایټ ایگزیکیوشن په ځکه چې موږ یو ماسک چې دی ورته 0 کړی دی یو ماسک چې تاسو د ډیفالت څخه ماینس کړئ اوس یو ماسک د ډیفالت څخه تاسو ماینس کړئ ما درته ماینس کړلو دا راغله نو زه اوس که د دغې ویلیو چک کوم سټیټ او یو ماسک او بخیر ملګرو د حالت صحیح ده حالت نو تاسو کتلی شئ چې 7 دا موږ سره اکټل ویډیو ده صحیح ده او دلته موږ سره هغه کې مې لیکل سمبولیک موډ کې نو ملګرو هیله دا ټمپورري دی صحیح ده که چېرته تاسو د سیسټم څخه داسې یو ماسک بیا سیټ کړل چې مثال 0 او 7 مې کړ صحیح ده یو ماسک ما سره په سیسټم کې په دا ډول سره وي نو اوس تاسو دا څنګه کوئ د مین هغه ډیفالت پرمیشن څخه د هغه ماینس کړئ نو تاسو راشئ ما چې ولیکل هلته سیسټم کې کوم یو ماسک سیټ اپ کړو 0 7 صحیح چې مې سیټ اپ کړل 0 7 لیکم چې 0 7 اوس د دغه فایل چې زه جوړوم صحیح ده نه هغې په فاینل پرمیشن به څنګه وي فاینل پرمیشن هغې به زه داسې ولیکم چې دا به 7 0 اوس یو ډایرکټري یا فایل چې جوړوم صحیح ده نو هغې پرمیشن آنر به فول اتھارټي لري او ادرس چې دی هغه به یوازې نو وي صحیح ده هېڅ شی به هم نشي کولی زه دلته راشم اوس زه MKDIR صحیح ده MKDIR ورته مې لیکلو چې مثال خان اوکې LL کوم نو خان تاسو چک کې ملګرو چېرته دی خان تاسو وګورئ ملګرو یو ماسک اوس ورته دا ډول پرمیشن څنګه کړله سیټ اپ کړله ځکه چې مونږ یو ماسک چې دی په سیسټم کې دا ډول نو هیله ده ملګرو پوه شوي زه نه پوهېږم تاسو به څومره ښه ده دماغ کلیر شوي وي که تاسو بیا هم نه پوهېږئ ملګرو یو بله خبره منشن کوم
چې تاسو چې کله یو موضوع باندې سر خلاص نشو نن سبا خو د ای آی زمانه ده صحیح ده تاسو سرچ وکئ موضوع په اړه پلټنه وکړئ څنګه کار کوي خو زه ډېر درته کلیر وایم ځینې ضرورت به نه وي تاسو لپاره نور څه شته او که بیا هم نه پوهېدلی تاسو کولی شئ هغې څخه سرچ وکړئ هغه خپل دماغ کلیر کړئ نو دا موږ سره ټیمپورري UMASK صحیح ده UMASK په ولیکئ او 077 چې ما ورته ولیکلو this loss until you log out چې کله تاسو د سیسټم څخه څنګه شولای لاګ آوټ شولای صحیح ده دا UMASK چې دا زه کلیر کړم UMASK موږ سره 00 دا ما سیټ اپ کړلو اوس صحیح ده چې هر فایل جوړوئ مثال ټاچ او زه ورته لیکم چې مثال اتیف اوکې ویلکم تاسو اتیف چک کړئ چېرته اتیف مطلب یوازې ریډ او رایټ چې ده صحیح ده ایگزیکیوشن پرمیشن دلته فایل سره نه اساین کېږي نو ریډ رایټ یوازې آنر لپاره څنګه شوی ده سیټ اپ شوی ده او اودرس لپاره او ګروپ لپاره هیڅ پرمیشن نشته په فایل کې اوس ملګرو دا هم سره موقتی ده که زه ټرمینل بند کړم صحیح ده سیسټم ما څنګه کړلو ریپورټ کړلو زه راشم اوس به زه یو فایل جوړ کړم صحیح ده ټاچ او ورته مې لیکلو چې مثال test 1 ال کام نو د ټیسټ 1 هغه پرمیشن ګوره ملګرو بیا خپل خلط ته راغلی ده صحیح ده مخکې مونږ جوړ کړلو هغې پرمیشن یو ډول وه خو مونږ هغه ټیمپورري UMASK زه اوس چک کوم صحیح ده نو تاسو ګورئ ملګرو UMASK خپل خلط ته راغلی ده نو که تاسو غواړئ چې په دایمي ډول سره UMASK څنګه که سیټ اپ کړئ په سیسټم کې چې هر یو یوزر فایل جوړوي نو د هغې UMASK مربوطه به څنګه کېږي جوړېږي نو داسې د سیټنګ پرماننټ UMASK چې دا یوزر لیول تاسو به چیرته ځئ دغې فایل ته باش RC یا باش پروف فایل دی صحیح ده دې فایل ته به ځئ دغې فایل ته به ځئ صحیح ده ملګرو او په دې کې به تاسو تغیرات راولئ چې زه اوس درته وښیم چې را به شئ چې به وکئ یو ایډیټر به راخلاص کړئ صحیح یو ایډیټر نینو VIPM صحیح ده تاسو به لاړ شئ ETC ته په ETC کې ما سره باش RC صحیح ده دې فایل ته به لاړ شئ یا تاسو ورته لیکلی شئ چې باش ډاش پروفایل په نوم کوم فایل ده ډاش پروفایل هغې ته لاړ شئ صحیح زه باش RC ته لاړ شم لکه موږ چې څنګه انوایرمنټ ویریبل هغه پرماننټلی څنګه کول هغه سیټ اپ کول صحیح ده نو تاسو به دلته هم UMASK د پرماننټلی هغه کوئ دلته به راشئ اټ د اینډ اف د لاین دلته به ورته آی به پریس کوئ دلته ما سره وایي ملګرو چې ریډ آن دغه فایل کې دغه یوزر چې تغیرات نشي راوستلی د دې لپاره به موږ راشو چې به وکړو رن سوډو به ورسره وکاروو چې زه مطلب د فول یوزر صلاحیت ترلاسه کړم زه راغلم صحیح ده آی به پریس کړئ انزرشن موډ ته به راشو زه به ولیکم چې UMASK صحیح ده UMASK ما سره 000 کا صحیح ده اوس چې هر فایل یا ډایرکټري جوړوئ نو هغه په د فول اتھارټي سره جوړیږي مطلب UMASK زه دا UMASK تاسو ته وښیم یو ډایرکټري چې جوړیږي یو فولډر په سیسټم کې هغه به دا ډول جوړیږي ډیفالټ پرمیشن موږ سره چې ده ملګرو دې سره دلته به راشو صحیح ده ډیفالټ پرمیشن موږ سره سیسټم کې 77 ده اوس یې د څخه 00 ماینس کوم صحیح ده نو طبعا چې دا به موږ سره چک کېږي دا به ملګرو 777 راځي اوس فاینل فارمیشن موږ سره کومه شوله دا موږ سره فاینل فارمیشن شوله صحیح ده فارمیشن دی غله لپاره هم دی غله لپاره شوله د شي لپاره ډایرکټري لپاره هم موږ سره د څه ورته وایي د فایل لپاره صحیح ده نو اوس ما چې هلته UMASK دا ډول سیټ کړلو نو اوس به ډایرکټري څه ډول جوړیږي هغه ډول فاینل پرمیشن به 777 وي ریډ رایټ ایگزیکیوشن آنر لپاره او ریډ رایټ ایگزیکیوشن به ګروپ لپاره ریډ رایټ ایگزیکیوشن به د چا لپاره وي د اودرس لپاره موجود وي چې هر فایل یا ډایرکټري اوس په سیسټم کې جوړیږي سیسټم به ورته کوم پرمیشن څنګه کوي اوس ملګرو چې کله تاسو دا فایل کې تغیرات راوستل په دې فایل کې کوم فایل کې دی فایل کې تاسو دا اوس اپډیټ شوی نه دی دې لپاره به تاسو سورس کمانډ وکاروئ صحیح ده سورس په ETC کې ماته باش RC فایل چې دی دا کې چې تغیرات راغلل هغه ریفریش تاسو په اصطلاح په انټر وکړئ دا اوس UMASK چک کړئ UMASK انټر کړئ 00 UMASK راغلی دی UMASK چې تاسو د ډیفالټ پرمیشن څخه ماینس کړئ هغه موږ سره به ټوټل پرمیشن زه اوس MKDIR یا MKDIR زه ورته لیکم چې مثال جان فایل ما ډایرکټري ما جوړه کړله اوس کسه د ډایرکټري هغه فول پرمیشن جان ګورئ ملګرو
دلته آنر چې دی همداشان ګروپ ټول څنګه لري دیتا پول اتھورټیز اوس که سیستم دغه ترمینل باندې هم کوم سره بچي ویا موږ سره به دغه بیا هم څنګه دی اپلای وی یو ماسک دا موږ سره پرماننت اوس چې په سیستم کې هر څوک ډایرکټري جوړوي هغه ته به کوم پرمیشن اساین کیږي دا کوم پرمیشن چې ریډ رائټ ایگزیکیوشن ځکه چې موږ هلته یو ماسک 00 دا په ویلیو باندې کوي دا یو ماسک چې د ملګرو د 00 څخه سٹارټ کیږي تر 777 پورې د اوکټال اخري ویلیو چې دا موږ سره بیس هغه چې دا قاعده یا اته دا ټوټل غ نمبر راځي په اوکټال کې موږ سره 7 نمبر راځي نو که تاسو ورته مثال چا درکړو یو نمبر چې ځکه یو ماسک دا ډول سیټ کوم څه ډول دا ډول که یو ماسک ما دا ډول سیټ اپ کړلو سیټ 077 یا ما دا ډول سیټ اپ کړلو نو اوس په د فایل پرمیشن په سیستم کې څه ډول اوس به چیک نو چې دا ډول سیټ اپ کړلو تاسو راشئ دا خو سانه خبر د 774 نو دغه پرمیشن په څه ډول وی 77 او موږ سره دا به شي 43 اوس یو فایل چې په سیستم کې جوړیږي هغه پرمیشن به دا ډول نو څه ډول زه تاسو ته په سمبل موډ کې هم ولیکم مطلب RWX دا به انر هم لري RWX ګروپ یې هم لري او 3 چې دی فکر کم دی غلا پاره دی 3 معنی هم ذهن نه وته 3 چې دی فکر کم ریډ رائټ لپاره دی کا ایگزیکیوشن لپاره دی خو نه پیګم خو را به شوز به چیک کوسې د منګرو زبا یو ماسک دا ډول کم یو ماسک زبا 00 چیک کم 4 کم کنه انټر میکلو یو ماسک تاسو چیک کای دا موږ سره د موقتی ډول ماسک سیټ اپ کړو موږ سره یو ماسک دا ډول زس یو فایل جوړایم کې دی یار او ما سره ټیسټ کې دی یار ټیسټ ویلکم نو دلته ټیسټ به اوس چیک کو ټیسټ چې دا غواړي نو دلته کتر شامل ګورو اخري کې WX د ریټ اف ایگزیکیوشن نو موږ سره 4 چې دی د ریټ اف ایگزیکیوشن نمبر دا پرمیشن فائنل پرمیشن په یو فایل دا ډول چې دا ډول یو ماسک یو هولر سیستم کې سیټ اپ وي هغه پرمیشن په اوکټال کې دا ډول وي او په سمبل کوډ کې به دا ډول هغه فایل به دا ډول پرمیشن اخلي نو ملګرو دا څنګه سره د یو ماسک باره کې وو د تراشم نور ځین خاص شي پاتې نه وي تاسو که پرمننت ډول سي حواله سیټ اپ کولو نو دا هغه تاسو په دې باش ارسي ته ځي سیده او یو د باش پروفایل ته ځي تاسو به غلطه یو ماسک لاندې at the bottom به تاسو ورته اډ کړئ نو هغه به یو ماسک په پرمننت شي یو ماسک فلټر پر ډیفالت پرمیشن که تاسو په لاندې کې وای ملګرو چې ډیفالت پرمیشن هغه فلټر کوي سیستم ما تاسو ویل چې سیستم چې په ډیفالت سره هغه ته فایل ته پرمیشن ورکوي 666 سپیکس او سپیکس پته چې ریډ رائټ دی انر لپاره ریډ رائټ دی اذر ګروپ لپاره ریډ رائټ دی اذرز لپاره دا دی فایل لپاره دا او فارمولا فائنل جو فارمولا تاسو کوی د ډیفالت څخه په چیک کوی یو ماسک په منفي کوی نو دا غلطه مو سره فائنل پرمیشن په دا ډول سره زی فایل ډیفالت نو د فایل لپاره موږ سره 60 دا ډایرکټری لپاره خبر RHL کې چې موږ سره بای ډیفالت کوم هغه چې د یو ماسک ویډیو دا ډول سیده نو دا ډول سره راځي او پرمننت سیټینګ گو ان شیل کنفیګ فایل که تاسو غواړئ چې یو ماسک په دایمي ډول سره سیستم کې سیټ اپ کړئ چې یو څوک فایل یا ډایرکټری جوړوي سیده تاسو ته بار بار ما وویل زه مثال فایل جوړوم سیده فایل زه ټاچ مثال جان علي دا ما جوړ کړل ال کم نو د دې لپاره جان علي څه شلو جان علي ریډ رائټ او دلته یوازې موږ سره راسته چې راغلی رائټ راغلی دی سیده نو په دا ډول سره موږ سره ایگزیکیوشن پرمیشن ملګرو هغه په فایل کې یو ماسک نه پرېږدي سیده نو دلته کسای ملګرو ما چې مخکې جوړ کړله ما مخکې کوم جوړ ټیسټ وسی چې مې جوړ کړل زه اوس یو NPD یار جان علي داسې دا اوس ال کم نو تاسو کتلی شئ چې دلته په ډایرکټري کې به ایگزیکیوشن پرمیشن وي صحیح ده خو چونکې فایل کې موږ سره ایگزیکیوشن پرمیشن نشته دی ولې نشته دی هغه یو ماسک نه پرېږدي بای ډیفالت فایل لپاره او که تاسو ورته مینولی اساین کوئ هغه اسانه خبر د CH موډ ورته ولیکئ چې تاسو ډیفاین کې کوم یوزر لپاره ګروپ لپاره انر لپاره زه ورته وایم چې مثال غ لپاره چې دی جان علي چې دی اذرز صحیح ده اذرز او از ایکول ټو چې
چې شای x او چې کا د کوم د جانلی ال کای نو جانلی سره به اکزیکیوشن پرمیشن هم راغلی وي. دا خو ما لکه چې ډایرکټري لپاره ساین کړل، تاسو کولی شئ دا د لپاره هم کیسې ده ال هم نو تاسو کتلی شئ چې فایل هم موږ سره اکزیکیوشن پرمیشن واخیستله. ملګرو دا د UMASK باره کې کمپلیټ لیکچر و. نو هیله ده پوه شوي یاست. ډېر مهم دی که چېرته غواړئ چې تاسو نو کولی شئ انټرپریټ کې هم پوښتنه وشي چې UMASK د څه په خاطر استعمال کېږي. نو دا په سیکیورټي سایت کې موږ سره ډېره هم دی. سیسټم کې باید ډیفالټ UMASK د روټ او نان روټ لپاره 002 وي. او که تاسو غواړئ چې په دې ویډیو بل UMASK ورته سیټ اپ کړئ چې یو یوزر چې ډایرکټري جوړوي هغې ته پرمیشن ریډ رایټ اکزیکیوشن یا نر ادرس لپاره ځانته ورته حساب وکړي چې دا ډول پرمیشن ورته اساین کړي د تاسو د غوښتنې مطابق په هغه جوړیږي. او نو هیله ده ملګرو لیکچر باندې پوه شوي یئ او انشاءالله تاسو په ذهن په دې باندې کلیر شوي. تاسو نه شاید پرتون کې پوښتنه شوي وي چې موږ سره سیسټم کې د ریډ رایټ اکزیکیوشن پرمیشن څنګه اساین کېږي، څوک ورته اساین کوي او د څنګه منځته راغلی ده. نو تاسو د UMASK په باره کې کمپلیټ پوه شوئ. نو هیله ده ملګرو لیکچر مو خوښ شوی وي. دعاګانو کې میاد ساتئ او چینل سبسکرپشن مه هېروئ تر څو نوي ویډیوز اپلوډ کوو د لینکس په راکې هغه تاسو ته په وخت کې. الله پامان.